په دې خلکو نه باور پکار ده، نه په یقین پکار. دا د می خاصیت لري. دا هغه خلک دي چې تر پرونه امریکانو ته ګډېدل، شراب یې خوړه، نڅا یې کوله، نن یې ګز ګزګیرې پریښي دي، غټې لونګیګانې وهلي دي، وایي ما د تا لایف ته لایک ورکړی ده. دغه د قهرمانان موږ لرو په افغانستان کې. ناټو دې راسي، د ناټو پلار ولا که راسي او چا دې موږ لایف ته لایک راکړی د هغه خلک به ته ښه مات کې. نو نن هم زمونږ بریا ده. ګوره دوی د مقتول کلیزه لمانځي او مونږ یې د قاتل لمانځو. نو مونږ 10 ځلې پې د پاسه یو، مونږ یې قاتل ته اتل وایو. او هغه څوک چې د سکاټ میلر په غیږ کې وژلی ده هغه یو وحشي درنده او د سکاټ میلر نوکر او مزدور و. دوی ویل چې تاسو سکاټ میلر ولې نه مړ کوه، رازق مردار که. سکاټ میلر په قندهار کې 80,000 پښتانه نه دي بېکوره کړي. سکاټ میلر خلک داسې نه دي وژلي لکه دې چوچي او سپي چې وژل. نو د دښمن به اول سترګې وباسې، مار به لنډی کوي نه په دا سر به یې وهې. کله نه چې موږ د رازق ګیله مرټول که، زه وایم د کابل فاتح او د افغانستان فاتح د ابوده و. نو دلته نوې لوبه شروع سوې وه. نوې لوبه دا وه چې جنرال رازق یو دانه خر په پکتیکا کې و، پکتیا کې یو دانه په هغه کې و، په ننګرهار کې و. بلیک واټر دوی بلیک واټر ته نوي عسکر ورکول. د هغه حلقې نه یوازې امرالله صالح او عطانور ژوندی پاتې سو. نور هغه ټول طالبانو ټارګټ کړه، هغه که عزالله کاروان و، هغه که کاموال و، هغه که شاړی و، هغه که رازق لغړی و. اوس راځئ موږ ته څه پکار دي. دا تنها په دې هم نه کېږي چې موږ ابوده وستایو. راځئ موږ دغه نظام ستنې مضبوطې کړو. راځئ هغه څوک چې نن وزیر ده، والي ده، ولسوال ده، هغه ته لمن وغوړو چې د خدای روی وکړه، د شهیدانو سره خیانت ونه کړي. هغوی ته ووایي چې د خدای روی وکړه، قوم پرستي ونه کړي. هغوی ته ووایي چې د الله روی وګوره، دغه تنکه فدایانو شهیدانو غوښه او اندامونه دا درته راوړاندې کوو، د الله خاطر وکړه چې د نظام سره خیانت ونه کړي، غلا ونه کړي، رشوت ونه کړي، انډیوالي ونه کړي. که چېرته دا ځل مونږه نظام له لاسه ورکوو، څه فکر کوي چې په هر ولایت کې به بیا رازق وحشي غوندې یو قمندان سر راپورته نه کړي؟ که دا ځل مونږ نظام له لاسه ورکوو، ته څه فکر کوي چې خلک ولس به د طالب او د ملا په نوم باندې څوک په کور کې پرېږدي؟ که دا ځل مونږ نظام له لاسه ورکوو، دلته خو عفو وشول، مونږ به څوک پکې؟ آیا مونږ به بیا یو ځل همدغسې وحشتونو له دې زیاتو ظلمونو ته پاتې نه سو؟ آیا دغه ملت به بیا له کړاوونو له بدبختۍ سره مخ نه سي؟ آیا د افغانستان به بیا 500 ټوټې نه سي؟ آیا بیا به مو زندانونه له علماو، له قاریانو، له معصومو پیغلو نه ډکې نه وي؟ دا راځئ په نظر کې ونیسو چې د نظام په نشتون کې خدا نخواسته د دې نظام له لاسه ورکولو وروسته به ته څه فکر کوې چې دلته هغه څوک چې د امریکانو په ضد باندې خبرې کړي، د امریکانو په ضد جهاد کړی یا په دې نظام کې برخه اخیستې، هغه خلک به همداسې پاتې شي؟ دغه څوک چې اوس په نظام کې راځي، ما ته یو کس ویلی وای وظیفه راته پیدا کړه، ضیاءالرحمن صاحب، زه دوی دا سپین سترګي درته وایم، د اولمپیک ریاست کې مطمئن صاحب ته ورغلي وو، نن یوه اته میاشتې مخکې ښه سپینه پټګۍ یې وهلې، مال څه کار کوې؟ دلته پوهنتون کې استاد یم. مال چې شی غواړې؟ وایي زه د پوهنتون رئیس یم. نو هغه وخت تازه ما د عالي تحصیلاتو له وزیر سره کتلي وو. نو ده فکر کوه ډېره کلکه انډیوالي به یې اوس پسې ورته ویم ذاتي به وظیفه راته پیدا کړي. مال تېر 20 کالو کې د څه کار کړی ده؟ جهاد وایي والله تا لایف ته مې لایکونه درکول. مال قسم ده دغه د مجاهد ته چیرې د ظالم زو چې اوس د وزیر مقرر کړو؟ نو هغه چا چې د مونږ لایفو ته لایک راکو، باور په خدای وکړه، مخامخ د ما په سترګو ننوته، وایي دا ډېر غټ جهاد و. هغوی وظیفې غوښتلې، وظیفې واخیستلې. دا د چاپړوس زامن. زه له خپلو مشرانو نه، له والیانو او له وزیرانو هیله کوم چې د دې خلکو په چاپړوسۍ غلط نه شئ.
مجاهد مو له یاده ونوځي، د سخت وخت ملګری دې له یاده ونوځي. هغه درنه مایوسه نسي، هغه درنه خفه نسي. هغه وخت کې چې چا تصور لا نشو کولی چې طالب به قدرت ته رسېږي، هغه د تا په قمنده سینو پورې بمونه تړل، قرباني یې ورکوله. نن د هغه یتیم دې هیر نشي، د هغه کونډه دې هیره نشي، د هغه کور دې هیر نشي، هغه ولس دې هیر نشي چې په سخته چاپه کې د شپې به ډرون ګرځي. په دې پروان کې خلازی ورته وایي تقریبا د باګرام بیس مخامخ د ښکاري. نو دلته وای داسې حالات راغلی ده چې د پاسه دغه څرخه تیارې او د اپاچي هلیکاپټر دا وړې تیارې د امریکانو او ډرون او فوز دا ګرځي د خو طالب خلکو په خپل کور کې ساته دننه، یعنی طالب ساتل او د باګرام د بیس په څنګ کې دا هیڅ ناممکنه ده. خو خلکو دا قرباني ورکړه، اکلی ټول در بدر او ران دا این جماعت جوړ نه ده. نو هغه خلک له یاده ونه باسي. دغه 2021 لشمکیان د الله روی ګوره دا د نظام له ننه نه چاودنه ورکوي. که دغه خلک همدقسې روانو لکه اوس روان دي، لکه څنګه چې د ترکیې خلافت ړنګ سو، که مونږ ویښ نه سو دغه نظام له دننه نه دوی انفجار ورکوي. په دې خلکو نه باور پکار ده، نه په یقین پکار. دا د می خاصیت لري. دا هغه خلک دي چې تر پرونه امریکانو ته ګډېدل، شراب یې خوړه، نڅا یې کوله، نن یې ګز ګزګیرې پریښي دي، غټې لونګیګانې وهلي دي. وایي ما د تا لایف ته لایک ورکړی ده. دغه د قهرمانان موږ لرو په افغانستان کې، ناټو دې راسي، د ناټو پلار والا که راسي او چا دې موږ لایف ته لایک راکړی ده، هغه خلک به ته ښه مات کې. نو هیله مو دا ده چې دا نظام ساتل غواړي، دا نظام فلټر غواړي، دا نظام هغه خلکو ته باید په لاس چې ورغلی ده هماغه خلک ونازول شي، چاته سخته او ستوغه خبره ونسي. د سختې ورځې ملګری هغه یو شاعر کوم شعر ولی کله کله د غمونو باران ښه وي او خپل پردي پکې معلوم شي که څه شی. نو په موږ دا 20 کاله د غمونو بارانو ته باور په خدای او که زما نږدې قریبان ما ته به نصیحت کوه، وایي د خدای روی که جنرال صاحب ښه کاروبار دی، د ښه کارخانه دی، ده ولې داسې کوې؟ دا د پنجابیانو دا د سیاهي د مزدورانو ملاتړ کوي. مال څوک ښیي؟ وایي طالبان. د مونږ کور ته راتلل نه رفت آمد را سره بند کړی. وایي وګوره دا بیا عقل ده، دا لوده ده. خلک خو چې جهاد کوي پیسې نه لري، ته خو پیسې هم لري، موټر هم لري، تا چې شته دا دنیا پسې راخیستې ده. هماغه خلک نن ما ته څه وایي؟ جنرال صاحب که حکومت کې څه خدمت زه تابعدار یم. یعنی دومره غټې غټې چوکیګانې اوس اشغال کړي چې هغه چې پرونه ما ته پنجابی ویل، نن ما ته وایي جنرال صاحب خدمت راته وایه. چې چا څه درته وویل موږ باندې خالي غږ کوه د خدای لپاره. هغه خلک اوس ما ته خبرې راښیي، ما ته اوس هغوی خبرې راښیي چې ګوره دلته نظام ده، دا په قربانۍ راغلی جنرال صاحب او لږ احتیاط کوه، دا میلیونو شهیدانو وینو سره ګوره خیانتونه کوې. دغسې حالت ده. نو د افغانستان د راځئ چې سره متحد شو، راځئ چې که په چا کې نقص چې نقص مخامخ ورته ووایي، باور په خدای وکړئ چې حالت به بیا د ګوره دغه د روسانو په وخت کې چې کله مجاهدین بریا ته ورسېده، دغه عبدالله دلته دا ورور ناست ده، د مجاهدینو د بدنامۍ دپاره همدغسې خلک غټې غټې ګیرې پرېښودې. کمونستان مجاهدینو ته یې لورګانې ورکړې، خویندې ورکړلې، د مجاهد تر وزر لاندې جرمونه وکړه. مجاهد خلکو له اسرائیلو نه دومره بد نه راته لکه مجاهد نه دی. ما پلار مجاهد والله کې چاته ویلی زه چې زه مجاهد یم، قسم په خدای چې ورته به یې مجاهد وایه هو ته خاین یې، ته افغانستان وران که. هماغه کمونیست هماغه پدرناله ته په کولې په سر که ټوپک یې واچو، د مجاهد په نامه ګاز ګیره یې پرېښوده، مجاهد ته یې خور هم ورکړه، لور یې هم ورکړه، د یو په جای 2 او 3 ورکړلې. د مجاهد نوم یې بدنام که. مجاهد چې چا به د مجاهد نوم واخیسته وایي نه دوی نه نجیب ښه و. ولې نجیب ښه و؟ نجیب دې نه مخکې پیشبینیانې کړې وې داسې به مجاهد راسي، داسې به په خپلو منځو کې سي، داسې به کابل وران سي. خو همدغه کمونستان یې تیار روزلي وو، د مجاهد په پوستکي کې ورننویسته. والله بالله د روسانو په وخت کې مجاهدینو سپېڅلی جهاد وکړه، والله بالله هغه سپېڅلي شهیدان دي. 40 کاله وروسته دغه د روسانو له ماتې وروسته دغه تقریبا 3 کاله مخکې په تورخم کې یو شهید راووته چې رک روغ ما په خپلو سترګو قسم په خدای لیدلی ده چې د روسانو په وخت کې شهید شوی، دا سینه به دې داسې ووله چې ډب 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 به یې کو، دا غوښې وچه سوې وه، ږیره یې پاکه صفا، بریتونه یې غټ سوي وو. د روسانو په وخت
کې جهاد سپېڅلی جهاد و. اما دغه خلکو مونږ دې ته پرېنښودو د جهاد ارمانونه ته ورسېږو، دا د جهاد په ثمره هغه ترلاسه کړو. نو نن هم طالب راغی، طالب واکمن شو، خو هغه خلک د طالب په پوستکي کې ننوتل چې باور په خدای وکړه سبا به مونږ چاته نسو ویلی چې مونږ مجاهدین یو، مونږ طالبان یو. دغه خلک چې پرونه پورې د امریکانو سپي مینځل، امریکانو ته مردګوي کوله، نن هغوی غټې غټې ګیرې پرېښي دي، لونګۍ وهلې دي. ما د کابل د فتح نه 5-3 میاشتې وروسته بس څوک به د ګیر خریلی ونیوسي ټوپک به ورسره ووایي زه چیریک یم، مال ودرېږه چې د ګیره راسي څه به ورسره کوې. نن د هغه ګیره راغلې ده تا ته وایي چې د تا لایف ته ما لایک درکړی ده، زه غټ قهرمان یم. دغسې مصیبت. نو د دې دپاره باید موږ حساس سو. امنیتي ارګانونه په ټولو ارګانونو کې بالخصوص دغه 3 ارګانونه ډېر مهم دي: دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت، عمومي استخبارات، چې دلته نه د کمونیست خورو کوي، نه د سیکولر لورو کوي، نه دغه خلک را خپلوي. دوی په هر نامه باندې چې یو سړی چې امریکانو ته مردګوي کوي، هغه خو دا اسانه خبره ده چې طالب ته لور ورکړي، خو ښه په عزت یې ورته ساتي. نو دغه ودونه چې کوئ دې کې لږ احتیاط وکړئ چې بیا داسې نه وي چې وا د اورېده فکر خو دې ده که نه. مننه جنرال صاحب، الله دې